سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د آیرلینډ پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبه 2 ورځې وړاندې ترسره کړې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په متحده عربي اماراتو کې ډېر ښه تمرینات هم پیل کړي دي چې افغان لوبډله کې ډېر ځوانان ښکاره کېږي په تمریناتو کې. نو انشاءالله یوازینۍ ټسټ لوبه کې به افغان لوبډله ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړي. تاسو وګورئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې څو ورځې وړاندې د سریلانکا سره یوازینۍ ټسټ لوبه وکړله چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په هغو لوبو کې مکمله ناکامه شوله. یوازې نوید زدران، ابراهیم زدران، احمدشاه زرمتي ښه لوبه وکړه. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د افغانستان لپاره د ښه لوبه وکړي، مکمله ناکامه شوله. دغه ټسټ لوبه یې وبایلله. نو باید د آیرلینډ پر وړاندې یو ښه لوبډله انتخاب کړي، ځوانانو ته چانس ورکړي چې حق حقدار ته ورسېږي. هغه کالونډران دي که بیټسمینان دي، باید یو ښه لوبډله انتخاب کړي. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې آیرلینډ ته په ټسټ لوبو کې ماتې هم ورکړې دي، په شلاوریزو لوبو کې هم ماته ورکړې ده، داسې په ورځنیو لوبو کې هم افغان لوبډله برلاسه شوې ده. د آیرلینډ کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې ټسټ لوبو ته ډېره وختي خپله لوبډله اعلان کړې ده چې تېره ورځ متحده عربي اماراتو ته ورسېدله، خو د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلینډ پر وړاندې ټسټ لوبو ته لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. افغان لوبډله په متحده عربي اماراتو کې په تمریناتو باندې بوخته ده. د تمریناتو وروسته به د آیرلینډ پر وړاندې یوازینۍ ټسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړي. او بل د پاکستان سوپر لیګ یا PCL نه هم پړاو سیالۍ په لاهور کې پیل شوې دي. تاسو وګورئ د لاهور قلندر لوبډله مکمله ناکامه شوې ده چې پرله پسې په 4مه لوبه کې هم له سترې ماتې سره مخ شوه. تاسو وګورئ چې د لاهور قلندر به پرله پسې 2 کلونو کې د PCL فاینل وګټي. دا یوازې د راشد خان برکاتو چې د لاهور قلندر لوبډله بیا تر فاینله پورې ورسول. خو ښه ښکاري چې راشد خان نشته، د لاهور قلندر لوبډله داسې پرله پسې ماتې خوري. راشد خان چې څه وخت د افغانستان د ټیم څخه تللی دی، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې هم ښه ورځ نه ده لیدلې، داسې د لاهور قلندر لوبډله مکمله ماتې خوړلې دي. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.